استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ملګرو، دا کم منظر چې تاسو په سکرین باندې وینئ دا په یو علاقه کې ډیر شدید سیلاب راغلی و. په هغه علاقه کې یوه مدرسه موجود وه چې په مدرسه کې ډیر زیات قرآنونه پراته وو. خو دا سیلاب چې کله مدرسې طرف ته راتلو او الله تعالی ورته یوه لویه کنده ویستله چې هغه سیلاب اوبه به راتلې په هغه کنده کې به لوېدلې او هېڅ پته به یې نه لګېدله. نو ملګرو، دا کومه کنده چې تاسو وینئ نو دې کې به اوبه د بند کېدلې، هېڅ پته به یې نه لګېده چې دا اوبه کوم خوا ځي. دا به ځمکې ځان ته راښکلې خو هغې مدرسې طرف ته لا نه وړلې، ولې چې په هغې کې قرآنونه پراته وو او الله تعالی د خپل کتاب حفاظت څنګه په خپله وکړلو. نو ملګرو، دا کوم خلک چې تاسو وینئ دا غاړو ته د دې منظر تماشې له راغلي دي او ډېر زیات توبې وباسي چې یا الله ته خو د لوی قدرت خاوند یې، دا ته چې څه کې بلکل دا حقیقت دی. یا الله او ډېر توبې وباسي. استغفر الله استغفر الله. ډېر زیاتې توبې وباسي او الله تعالی ته ټول خلک په سجده باندې هم پراته دي. الله تعالی ملګرو، الله تعالی د خپل کتاب حفاظت څنګه په خپله باندې وکړو. مونږه تاسو الله تعالی د خپل عبادت دپاره رالیږلي وو. مونږ تاسو له پکار دی چې د الله تعالی عبادت کوو. دا دنیا فاني دنیا زمونږ د ټولو د دې دنیا نه یو ځل رخصتېدل شته، پاتې کېدونکي هېڅوک هم نشته دی. په اخره کې درته یو وړوکی شانتې ریکویسټ کوم، که زما چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خواته ورسره ګینټۍ نشان ضرور دباو کړئ. د تر بلې ویډیو پورې سپارو. د خدای په امان.